السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې چې تاسو په ټوله ته روغ جوړ او د عافیت جامې پر تني. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو څنګه تملیل څخه ولیدل چې موږ موبایل څنګه چارج تکدو ترڅو زموږ د موبایل بیټرۍ څنګه سي سالمه پاتې شي. دا ویډیو ملګرو 4 دقیقې یا 15 دقیقې شي خو تاسو ته 4-15 کاله په درس خوري. ګورم ملګرو موبایل کې بیټرۍ ډیر زیاته مهمه ده. که چیرې زموږ د موبایل بیټرۍ روغه وي موږ موبایل څخه ډیر راضي کیږو او موږ خپل موبایل خوښوو. زیاتره ځکه چې هر یو څوک موبایل اخلي اول پوښتنه د رام کوي او دوهم پوښتنه د بیټرۍ کوي چې دې بیټرۍ څو امپیر ده دا امپیر چې زیات وي یا دا موبایل بیټرۍ چارج کوي او کني کوي. ملګرو ډیر زیاته خوندوره ویډیو ده. ان شاء الله تاسو څو نقطو ته اشاره کوم هغه نقطو باندې غږیږم او دغه نقطې تاسو په نظر کې ونیسئ. ان شاء الله تاسو د موبایل بیټرۍ عمر څنګه ده زیات کیږي به. نو که چیرې ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته معلومات حاصل سو نو ویډیو سره لایک کړئ. زموږ ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ او که چیرې ویډیو په فیس کې ګورئ نو پیج هم پلیز د سره فالو کړئ. نو راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه ملګرو تاسو ته څو نقطو ته اشاره کوم. ان شاء الله دغه څو نقطې تاسو په نظر کې ونیسئ تاسو د بیټرۍ عمر په څنګه سي ډیر زیات سي. لومړۍ نقطه ده ګوره ملګرو موږ زیاتره زه خپله هم یو وخت تاسو هم شاید اوس هم دا کار وکړئ. کله چې موږ تاسو شپې ویده کېږو نو خپل موبایل چارج ته ورکړو. اول خو نفر څوک دې زیاتره هغه ځای کې سملی چې ساکټ ورسره نږدې وي نو هغه په دې فکر کوي چې به د خپل موبایل شپې چارج ته کښېنو سهار راجګ سم 100% به ډکه شي. دا ملګرو ډېر غلطه خبره ده. البته ملګرو دا اوس زیاتره هوشمن موبایلونو کې اوسني موبایلونو کې دا راغلي دي که چیرې څوک موبایل 100% چارج مثلا شپې چارج ته کېږي هغه 100% ډک شي نو دوی باندې که چېرې که هر کله چې دا 100% شو نو په دوی باندې چارج ښکته کېږي. آیفون موبایل ملګرو آیفون خو بهترین موبایلونه نور نشته ده. هغوی هم اوس اعلان کړی ده که چیرې یو نفر خپل موبایل بیټرۍ د شپې بهانې سره سهار چارج ته کېږي د شپې راواخلي نو دوی د بیټرۍ عمر څنګه دی ډېر کاهش ورکوي او د بیټرۍ عمر یې کمیږي. نو بنا پر دې باندې ملګرو نو تر ټولو مهمه نقطه همدا نقطه ده که چیرې تاسو هم خپل موبایل شپې له مخکې چارج ته ږدئ او سهار یې راخلئ دا کار مه کوئ. فقط تاسو باید دا کار وکړئ چې 1 ساعت یا 2 ساعته خپل موبایل چارج ته کېږدئ. انشاءالله ستاسو د موبایل بیټرۍ عمر به زیاتېږي. لومړی خبره دا شوه ملګرو په یاد لرئ چې تاسو خپل موبایل شپې له مخکې تر سهاره پورې چارج ته مه ږدئ ځکه دا تر ټولو غټ دلیل د بیټرۍ خرابېدو ده. هر کله چې تاسو خپل موبایل سهار کېږدئ چارج ته شپې بخښنې سره شپې موبایل چارج ته کېږدئ او سهار یې راواخلئ نو دا ستاسو د موبایل بیټرۍ نیمایي تر نیمایي خرابوي. نو په دې نقطې تاسو ډېر نظر وي. بل نقطه ملګرو بل نقطه باید موږ خپل موبایل فیصدي چارج څومره وي 80 تر 100 پورې دې تر کوم وخت پورې موږ باید 100% پورې استعمال کوو او 100% پورې ډک کړو. ګوره ملګرو دا هم ډېره مهمه خبره ده که هر کله چې زموږ موبایل 100% چارج شو او تر 29 خپل موبایل باید دې بیټرۍ اخري فیصدي پر 100 راولو. مثال په توګه ګوره ملګرو تاسو ته خبره کوم هر کله چې تاسو خپل موبایل چارج 100% شو نو تاسو باید څنګه کوئ دا له 100 څخه نه راکموئ او داسې هم کوي ملګرو تاسو خپل موبایل بیټرۍ هر ورځ 100% ته رسوئ. دا هم کار ده هم ستاسو تاوان ده. هر کله تاسو موبایل بیټرۍ غواړئ سالمه پاتې شي ملګرو دا بله خبره هم په نظر کې ونیسئ 80% ته یې رسوئ او تر 100% څخه یې مه راکموئ. له 100 نه تر 150 پورې مه راکموئ او له 80 څخه یې مه زیاتوئ. که چېرې هم دا کار تاسو وکړو دا هم یو غټ دلیل کېدلی چې ستاسو د موبایل بیټرۍ عمر زیات شي. دا هم ملګرو دوهم دلیل شو. بل ملګرو بل دلیل ګوره ملګرو موبایل چارجر دا هم ډېر غټ رول په موبایل بیټرۍ ته لري. که چېرې تاسو با کیفیته چارجر کاروئ نو انشاءالله ستاسو 100% ستاسو موبایل بیټرۍ به نه خرابېږي. ګوره ملګرو موبایل تاسو کله اخلئ هغې سره خامخا د خپلې کمپنۍ چارجر وي. نو که چېرې تاسو هماغه چارجر وکاروئ انشاءالله ستاسو 100% وایم ستاسو د موبایل بیټرۍ به نه خرابېږي. د چارجر هم ملګرو د موبایل بیټرۍ په عمر په زیاته کولو کې ډېر زیات رول لوبوي. اوس په تاسو دا خبره کوي که چېرې کوم کمپنۍ والا چې موږ ته چارجر موبایل سره اخیستی دا هغه چارجر چېرې خراب شي نو موږ بیا څنګه چلو کوو. ګوره ملګرو که چېرې ستاسو موبایل چارجر خراب شي نو تاسو کولی شئ هماغه رقم یو بل چارجر هم له بازار څخه واخلئ نو با کیفیته چارجر وکاروئ ملګرو انشاءالله ستاسو شی به څنګه شي بخښنې سره ستاسو موبایل به خراب نه شي. نو ملګرو چارجر هم په موبایل د بیټرۍ په عمر زیاتولو کې ډېر زیات مهم رول لوبوي. نو تاسو هغه چارجر واخلئ چې اصلي چارجر وي. ملګرو 100 روپیو ته مه ګورئ هغه یو متل څه ده وایي ارزانه شی بې دلیل نه وي او قیمته شی بې حکمته نه وي.
نو که چېرې تاسو هم چارجر اخلئ نو په دې ته مه وایئ چې تاسو یو 100 پورته وګورئ او کم کیفیته چارجر واخلئ. خیر یو 100 روپۍ زیاتې پې مصرف کړئ او با کیفیته چارجر واخلئ تر څو تاسو ته د موبایل بټرۍ خرابه نه کړي. دې په ځای چې تاسو 100 روپۍ تاوان وکړئ نو موبایل بټرۍ به مو خرابه کړې 15-16 روپۍ تاوان به مو کړی وي. بل دلیل ملګرو ډېر مهم دلیل دا ده چې موږ موبایل باید د ګرمۍ لاندې چارج ته کېنږدو. ګور ملګرو دا خبره هم ده چې زیاتره موبایلونو کې اوس آیفون موبایلونه چې دي کله ته چارج ته کېږدې هغه د لمر نور لاندې موبایل چارج ته کېږدې هغه موبایل بیا خپله پوهېږي چې ما موبایل چې کله ګرم شي نو په هغې باندې چارج ښکته کېږي. نو آیفون موبایل برسېره د هوشمند نوي موبایلونو هم دا ځانګړتیاوې لري. کله چې ته یو موبایل لمر لاندې چارج ته کېږدې کله موبایل ګرم شي موبایل په خپله پوهېږي هغه باندې چارج ښکته کېږي. نو کوشش وکړئ ملګرو تاسو زیات د ګرمۍ لاندې خپل موبایل چارج ته کېنږدئ. بل هم ملګرو یو بله مهمه خبر دا چې باید تاسو زیات یخنۍ لاندې هم موبایل چارج ته کېنږدئ. ګور ملګرو تاسو په ژمي کې خامخا دا کار تاسو سره سوی کله چې تاسو شپې مهال خپل موبایل کېږدئ کې یا هوا یخې سهار سره جګ چې هغه چارج کم کړی وي. دوی همدا دلیل ده چې د یخ له وجې هم موبایل چارج کموي. نو که چېرې تاسو موبایل چارج ته ږدئ نو هغه د ډېرې زیاتې منفي یخې درجې هوا کې څنګه مه ږدئ. څومره هوا معتدلې همغه ځای کې چارج ته ږدئ. ډېرې یخ هوا لاندې موبایل چارج ته مه ږدئ. ښه نو ملګرو دغه یو څو دلیل ول چې ما تاسو ته وښودل. که چېرې دغه دلیلونه تاسو مراعات کړئ انشاءالله تاسو 100% ضمانت سره وایم ستاسو موبایل بټرۍ به نه خرابه کېږي. نو دغه یو څو دلیلونه ملګرو شپږ دقیقې ویډیو سو انشاءالله تاسو ته 4-5 کاله په درد وخوري. نو که چېرې هم په دغه ویډیو کې څه معلومات تاسو حاصل کړي نو ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو ته بیا پوهیږئ چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو له ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل تاسو لپاره کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.